د جام منار د غور ولایت د شهرک په ولسوالۍ کې د هریرو د سیند پر غاړه په داسې برخه کې ودان شوی چې د هغه ځای لوړوالی د سمندر د اوبو له سطحې څخه څه ناڅه 1900 متره ته رسیږي. پر دې څلي د لوړو غرونو داسې لړۍ راګرځېدلې ده چې د یو شمېر غرونو د لوړو څوکو لوړوالی یې د سمندر د اوبو له سطحې څخه 2300 متره ته رسیږي. د افغانستان نامتو لرغونپوه ارواښاد پوهاند محمد رسول باوري لیکلي د جام څلي بنسټ دایروي ایښودل شوی چې د هر یوه مدار تر پوره کېدو وروسته د دوهم مدار د بهرنۍ خوا پلنتیا لږ شوي او په دې ډول د څلي تر پورتنۍ کړۍ پورې په همدې ترتیب جوړ شوی دی. د لاندنۍ برخې قطر یې 9 متره او په لوړ سر کې د قطر اندازه د 1.5 څخه تر 2 متره پورې رسیږي. د جام منار په دننه کې د څلي لوړو پوړیو ته د رسیدو لپاره زینې جوړې شوې دي. پخې خښت